د لوی او مهربانه خدای په نامه سلام هغه دوستانو ته چې دا پیغام ګوري. د هرات د زلزلې او د غزې د معصومو قربانیانو غم او ماتم پای ته نه دی لا رسېدلی چې متاسفانه نور بد خبرونه را رسیږي او د ټولو نه بد خبر او لوی خبر نن دا دی چې په پاکستان کې د لکونو افغانانو په زور ایستل او بندي او زندان ته اچول دي. موږ خو هر وخت ویلي دي چې په کابل او پېښور کې افغان یو دی. د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته پښتانه د یوې ژبې یوې وینې یو کلتور ګډ تاریخ د یوې عقیدې او د یوې خاورې خلک دي. تیر څه باندې 40 کاله مخکې چې کوټې ته چمن ته پېښور ته او د پښتونخوا نورو علاقو ته افغانان کډه شوي دي او کډوال شول. دلته دومره مینه ورته میلاو شو، دومره مینه خلکو ورکړله چې لکه د خپل کور. زه هم چې کله کډواله وم او یا وروسته بیا چې کله ورغلی یم ما د خپلو پښتنو بېسارې مینه احساس کړی دی چې زه د زړه له کومې ورڅخه مننه کوم. خو باید ووایم چې افغانان هم پاکستان ته ډېر څه ورکړي دي. د همدغه افغانانو د کډوالو لپاره دنیا په سلګونو میلیونه ډالره پاکستان ته مرستې استولي دي، مرستې ورسره کړي دي. خو اوس نه پوهېږو اوس څه وشو چې پاکستان حکومت افغانان سپین ږیري ماشومان جیل ته استوي او په زور یې باسي او یا یو میاشت وخت ورته ورکوي چې افغانستان ته به ځي او ورته خپله دارایي به هم ځان سره نشي دوی انتقالولی، نشي وړلی. نو زه مننه کوم د کوټې د چمن د باغیرتو خلکو څخه او همدارنګه د پښتو ژغورنې غورځنګ ډېر پرلټونه کړي دي چې د پاکستان حکومت دې خپل د دغه پرېکړه برته واخلي او دغه پرېکړې دې په شا سي. همداسې ملګري ملتونه او نور دنیا د پاکستان حکومت ته ویلي دي چې تاسو د خپله فیصله برته واخلي. خو متاسفانه په دې کار کې تر اوسه پورې نرمښت نه دی راغلی او نه کومه د خوشحالي خبره لیدل کېږي. نو زه په خپلو ټولو پښتنو باندې غږ کوم چې د خپلو افغانانو سره چې په ډېر بدو شرایطو کې قرار لري ودرېږي او ورسره اوږه په اوږه مبارزه وکړي، ورسره ودرېږي. او همداسې موقت صدر اعظم کاکړ صاحب ته وایم چې کاکړ صاحب ته خو کاکړ هم یې، نو د خپلو خویندو او ورونو سره دې چلند سم که، ځکه چې دا چوکۍ ابدي نه وي، دا به د څو میاشتو به وي. خو خدای مه کړه چې ستاسو او ستاسو د قوم دپاره به بد نوم د تل دپاره پاتې شي. نو زما هیله دا ده چې د پاکستان حکومت او د ایران په ګډون نورو هیوادونه د چلند انساني او د ګاونډیتوب په اصولو سم او اسلامي کړي او د افغانستان په حال دې ورحمیږي او دا مظلوم ملت نور نه ازاروي. ځکه چې زموږ پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې بهترینه صدقه هغه ده چې څوک د دوو مسلمانانو ورونو ترمنځ روغه او جوړه وکړي. ژوندی دی به افغانستان، تل دې وي د لر و بر پښتنو او افغانانو دوستي، مینه او محبت.